بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده چې ټول خواږه قدرمن کتونکي به د صحت په جامه باندې به پټ وي. نو نننۍ وظیفه چې دا د څه دپاره د غل د نیوو دپاره دا چا نه غلا وشي، چا نه موبایل پټ کړی شي، چا نه بل څه پټ کړی شي، سره زر پټ کړی شي، پیسې پټې کړی شي، او هغه و چې دا غل به زه څنګه معلوم کړم. د هغې دپاره دا وظیفه ده، او دا وظیفه چې وکړي تا ته په خوب کې راشي، او یا به انشاءالله دا سړی دا شی په خپله راوړي او کې به یې دي. نو د اجازت دپاره چینل به سبسکرایب کوئ، او مخکې به چې څه کوئ جي ویډیو به لایک کوئ، مونږ سره به د چینل کې اوسئ، او کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله پشان یا خپل نوم ولیکئ، او ما دپاره دعا کوئ چې الله رب العزت دې معلوم زندگی راکړي، الله رب العزت په ما باندې خپل رحم وکړي. نو هغه دوستان چې د چا نه څه ورک شي، غلاګانې بعضې وخت کې داسې وي سړی پریشان وي، که سړی په خپل لاس باندې 10,000 روپۍ ولګوي خو په هغې پسې نه خپه، خو که 10 روپۍ ته ورکې شو نو هغه پریشان وي، پسې ساریانې دا څه شوي. نو موبایلونه سبا ډېرې پټېږي، او کور کې دا د سرو یا چېرته څوک پیسې کېدي، نو داسې ماحول کې که د چا نه غلا وشي او د هغې ورته پته وي چې دا زمونږ به د پېژنګلو کسانو کې دا غلا چا کړې ده، پېژنګلو کسانو کې چا غلا کړې ده، او دا به ما ته څنګه دې پته ولګي. نو د هغې دپاره دا وظیفه ده، دا چې ته وکړې د دې وظیفې په برکت باندې به څه چل وشي جي، یا به دا غل تا ته په خوب کې راشي، یا به د دې غل دا زړه به دومره تنګ شي، دا به دومره به د باندې بوج، دومره ثقالت به پرې راشي چې دا به دا شی راوړي په خپله یې په هغه ځای کې کېږدي، هغه پورې به د زړه صبر نه کوي، او یا به داسې وشي چې په خپله به دا رسوا شي، الله رب العزت به داسې اسباب برابر کړي چې د هغه نه به دا شی به ورسره څوک یې وویني، خو د انسان ته به پته ولګي. نور کارونه الله کوي، موږ درته صرف طریقه ښودلی شو. نو اوس طریقه واورئ. طریقې کار دا دی، دا د طریقه څه ده چې تاسو ته غل معلوم شي. دا وظیفه به څنګه کوئ؟ د ماخوستن لمونځ چې تاسو کله وکئ د هغې نه پس به 1111 ځل 1111 ځل انا لله و انا الیه راجعون دا به ووایئ. چې کله دا 1111 مرتبه ووایئ، د هغې نه پس به 2 رکعاته صلات حاجت وکئ، او د هغې صلات حاجت نه پس به الله رب عزت ته لاس اوچت کړئ، سوال به وکئ، په سوال باندې به ورته خپل لاس اوچت کئ، او دا دعا به وکئ چې یا الله زما نه دا شی ورک شوی دی، زه ډېر پریشان یم، پروردګاره دا شی ما ته را واپس کړي، دا چا چې پټ کړی ته په زړه کې رحم واچوي، یا الله تم خپل را باندې رحم وکړي. نو انشاءالله العزیز یو شپه یې وکړه، کنی په 2م شپه وکړه، کنی په 3م شپه باندې وکړه. نو دا داسې وظیفه ده چې دغه سړی به دا شی راوړي، یا په خپل ځای کې کېږدي، یا به ته په خوب کې ویني چې فلان کېږي. بس بیا د غسل کار ستا دی. اکثر پکې ماته اوس خلک وایي موږ ته غل معلوم دی، خو څه ورسه وکړو. نو زه خو ورته وایم چې زه خو در اوس FIR نشم کولی که نه. نو چې غل درته معلوم دی هغې کې بیا د وظیفې ضرورت نه وي. دا د هغې صورت دپاره دی چې تاسو ته غل نه وي معلوم. دا وظیفه وکړئ، انشاءالله د یو نوي وظیفې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.